بریا مو مبارک شه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په درېیمه شلاوریزه لوبه کې هم د زمبابوې لوبډلې ته په 3 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړه او د 3 نړیوالې شلاوریزه لوبلړۍ هم افغانستان لوبډلې وګټل. د نن سیالۍ ټاس افغان لوبډلې وګټي چې په خپله د توپ اچونې پریکړه وکړله. د زمبابوې لوبډلې بیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په پوره 20 اورونو کې 128 منډې جوړې کړلې. په نن لوبه کې د افغانستان توپ اچوونکو ډیره زبردست بهترینه توپ اچونه ترسره کړله. په خاصه توګه راشد خان ډیره زبردسته لوبه وکړه چې 4 ویکټې یې واخیستلې او داسې نوین الحق، مجیب رحمان او داسې عظمت الله عمرزي بیا دوې ویکټې ترلاسه کړلې. د 128 منډو هدف په تعقیب کې د افغانستان پیلیز توپونکي یو ځل بیا مکمله ناکامه سوله چې سر په سر خپلې ویکټې د لاسه ورکړلې. د افغانستان په توپونکو کې یوازې عظمت الله عمرزي و چې 34 منډې جوړې کړلې، خو نور لوبغاړي بیا ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. افغانستان لوبډلې په آخري اوور کې یاد هدف ترلاسه کړ چې د 3 نړیوالې شلاوریزه لوبلړۍ افغانستان وګټل.